زه اوس دا مهال موجود یم په دریای بوړا باندې چېرته چې دا پل د ډېر وخت نه د څو کلونو نه راهیسې شروع دی، خو تر اوسه پورې دا مکمل نه کړلی شو. دغه پل باندې د قبیله کاخیل خلک هم دلې د تحصیل هډ کوارټر اسپتال ډوګرله مریضان هم په دا باندې روسي او ورسره د دلته کې کوم ګورنمنټ ټیکنیک کالج ډوګرا دی هغه لا طالب علمان هم پړوي پر ارسي. خو بل طرف ته دا د یو لینک ذریعہ هم دو چې دا خلک د نورو کم من شهرارو د غسره هم ملوي. خو تر اوسه پورې د پل تعمیر ونه شول او نه دا پل مکمل کړلی شو. او په دغه پل د وجې نه کله کله په دغه دریای بوړا کې دغه د بارون د وجې نه د اوبو بهاو لږ زیات شي، نو په دا کې مریضانو له اسپتال د تاګ کول ډېر مشکل شي او ورسره طالب علمانو نه هم چې کوم کالج دی هغه د پوره تاګ مشکل شي. خو بل طرف ته که وکتلی شي د پل تعمیر تر اوسه پورې نه دی مکمل شوی. خلکو د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د پل تعمیر د زر تر زره مکمل کړی شي چې خلکو له په تاګ ورتاګ کې اسونې پیدا شي. ذاکر آفریدي، وحدت نیوز، باړه، ضلع خیبر.